د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي پرون کابل ته راغلی او د لانس کلوزنر سره یې لیدلی دي. دا چې کلوزنر ته یې څه ویلي دي د هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ، خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي پرون کابل ته راغلی د ملي لوبډلې مشر روزونکي لانس کلوزنر سره لیدلی دي او د افغان کرکټ د پیاوړتیا او غښتلتیا په تړاو یې یو بل سره نظرونه شریک کړي دي. فرحان یوسفزي له لانس کلوزنر غوښتنه کړې ده چې د افغان لوبډلې د پیاوړتیا او غښتلتیا لپاره د ډېرې هلې ځلې وکړي، ځکه په نږدې راتلونکي کې د آسیا جام او شلوریزو نړیوالو جامونو لوبو را روانې دي چې باید افغان لوبغاړي ورته بشپړ چمتووالی ولري. د کرکټ بورډ له لوري په خپور کړل شوي راپور کې ویل شوي دي چې فرحان یوسفزي له لانس کلوزنر نه غوښتنه وکړه چې هیله لرم لوبغاړي د دغو دوو جامونو د لوبو تر رارسېدو پورې دومره پیاوړي شي چې حتی افغان لوبډله د آسیا جام بریا د افغانستان په نوم ولیکي، ځکه دوی د دې وړتیا لري او د نړیوال جام په شلوریزو لوبو کې هم د افغانستان بیرغ غورپوي او ډېرې بریاوې پکې خپلې کړي. فرحان یوسفزي همداراز له لانس کلوزنر غوښتنه کړې ده چې د تمریناتو او لوبغاړو په اړه ټول اونیزه او میاشتنۍ راپورونه دې له هغه سره شریک کړي او هر څه دې له نږدې نه وڅاري. د یادولو ده چې پرون 11 بجې په کرکټ بورډ کې یوه رسنیزه ناسته هم ترسره شوې ده چې لانس کلوزنر، لطف الله ستانکزی او اصغر افغان پکې د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. لانس کلوزنر په دغه موقع خبریالانو ته وویل چې هغه ویاړي چې د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکی دی، ځکه دا ډېره پیاوړې لوبډله ده. نوموړي وویل چې ټوله هڅه یې دا ده چې نړیوال جام او آسیا جام ته یوه داسې لوبډله جوړه کړي چې هغه سترې لوبډلې ماتې کړي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. لاندې په کمنټ کې خپل نظر هم موږ سره شریک کړئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.